سلامونه په دې هیله چې ټول به روغ جوړ اوسئ. میراج شینوار یم. په ICT باندې موږ تاسې درسونه شروع کړي. په هغه کې شپږ درسونه موږ تاسې ریکارډ کړي یو. نننی زموږ ستاسې اووم درس دی. په دغه درس کې به موږ تاسې د مارکیټ په سټرکچرشپ باندې خبرې وکړو یا MSS. په دې کې به موږ تاسې په ریل MSS فیک MSS باندې خبرې وکړو چې موږ تاسې سره ریل MSS کوم یو دی، فیک MSS کوم یو دی. نو درس یا ویډیو تاسې را سره تر پایه پورې وګورئ. کوشش کوئ چې ویډیو یا درس مکمل ګورئ چې په کوم ځای کې له تاسې له مشکل سره مخ نشئ. نو په دغه درس کې به موږ تاسې په MSS باندې خبرې کړو، مارکیټ سټرکچرشپ باندې، ریل MSS، فیک MSS. نو ټوله خبره موږ تاسې په MSS باندې کړو. هغه ملګري چې تر اوسه زما چینل نه دی سبسکرایب کړی، مهرباني وکړئ میراج شینوار یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. بل د مارکیټ سټرکچرشپ اړوند تاسې باید زما یو پخواني درس یو بله ویډیو د هغه هم باید تاسې وګورئ. تاسې به راشئ زما یوټیوب چینل میراج شینوار ته، بیا به تاسې راشئ پلیلیست برخې ته. چې کله تاسې پلیلیست برخې له راغلی دلته به تاسې دغه پلیلیست برخو کې پیدا کړئ ټیکنیکل انالیسیس ان پښتو. را به شئ په همدې ټیکنیکل انالیسیس ان پښتو باندې به کله چې تاسې دغه پلیلیست برخې ته راغلی تاسې به دغه ویډیو وګورئ. ګوره ټیکنیکل انالیسیس، بریک اف سټرکچر، چینج اف کریکټر، دا ویډیو به تاسې وګورئ. دا ویډیو تاسې سره کومک کوي چې په دغه درس هم تاسې په ذهن کې ښه ونښلي. نو دغه ویډیو لازمي در سره وګورئ. صحیح ده؟ بریک اف سټرکچر، چینج اف کریکټر، نو دا ویډیوګانې در سره لازمي وګورئ ځکه دغه درسونه یو بل پسې تړلي دي. که تاسې نه درسونه مخکې وروسته شي بیا په ډېرو موضوعاتو باندې تاسې نه پوهېږئ. نو دغه درس لازمي در سره وګورئ. دغه درس دی دلته ما ورسره لیکلي دي بریک اف سټرکچر، چینج اف کریکټر، نو دا تاسې لازمي وګورئ. اوس به راشو او موږ تاسې به خبرې وکړو په مارکیټ سټرکچرشپ باندې یا په MSS باندې چې موږ تاسې سره ریل MSS کوم یو دی، فیک MSS کوم یو دی او موږ تاسې سره دا کار څنګه کوي. صحیح ده؟ نو زه به دلته راشم او دلته به موږ تاسې زه به درته ولیکم صرف MSS چې تاسې پوه شئ چې نننی درس موږ تاسې په MSS باندې دی او په MSS باندې به تاسې زه پوه کړم. به خبرې وکړو په مارکیټ سټرکچرشپ باندې یا په MSS باندې. ګورئ له MSS څخه زموږ تاسې مطلب دا دی چې په اصل کې مارکیټ خپل روان تغییر کا، یعنی مارکیټ له بره خوا نه ښکته طرف ته را رواني او پورته طرف ته لاړ شي، خپل روان تغییر کا. نو دې ته موږ تاسې MSS وایو یا د مارکیټ سټرکچرشپ. اوس راځو تاسو ته زه په مثال درښیم چې په دغه شکل باندې مارکیټ موږ تاسو سره حرکت کا او بیا MSS موږ تاسو سره په کوم ځایونو کې جوړیږي. بل مهمه خبره دا چې MSS هم موږ تاسو سره په ډاون کې چې کله مارکیټ ډاون را رواني نو بیا مارکیټ پورته طرف ته حرکت وکړي موږ سره MSS جوړېدای شي. که کله مارکیټ پورته رواني مارکیټ ډاون کته راځي نو بیا هم MSS جوړېدای شي. هم د سیل لپاره MSS هم د بای لپاره MSS موږ تاسو سره جوړېدای شي. په اصل کې MSS چې دی موږ تاسو سره ډیر مهم دی. که چېرته موږ تاسې ریل MSS وپېژنو نو انشاءالله په مارکیټ کې به موږ تاسې حتما پروفیټیبلي او MSS چې دی دا ډیره مهمه موضوع ده. راځو اوس موږ تاسې په همدې MSS باندې خبرې کړو. ګورئ اوس موږ تاسې سره فرض کړئ چې مارکیټ له بره طرف نه ښکته طرف ته را روان دی. صحیح ده؟ په دغه شکل باندې موږ تاسې سره مارکیټ هایر های او هایر لو جوړوي. ګوره زه تاسو ته یم هغه SMT دغه درسونه وګورئ د SMC تر څو په هغې باندې تاسې پوه شئ. ټیک شو؟ مارکیټ په دغه ځای کې او موږ تاسو سره په دغه ډول څه وکړه حرکت وکړه. ګورئ مارکیټ موږ تاسو سره په دې دغه مسیر کې مارکیټ ډاون را روان دی. مارکیټ چې ډاون دی لو شو د دې لو های دا شو. ګوره لو لور های همدارنګه مارکیټ څه چل کا مارکیټ دلته مسلسل راځي بریک اف سټرکچر جوړي. ګورئ بریک اف سټرکچر مارکیټ څه کا بریک اف سټرکچر جوړي. بریک اف سټرکچر موږ تاسو ته ما ښودلو چې بریک اف سټرکچر څه شی دی هغه ویډیوګانې تاسې لازمي وګورئ. صحیح ده؟ بریک اف سټرکچر. ګورئ بریک اف سټرکچر نه زموږ تاسې مطلب دا دی چې مارکیټ مطلب ډاون را رواني هر ځل دا خپل سټرکچر چې دی بریک کوي، خپل جوړښت چې دی بریک کوي. مثال څنګه؟ اوس مثال مارکیټ دغه لو جوړه کړې وه که نه، دا مارکیټ لور های لږ پورته لاړ مارکیټ او بیرته مارکیټ دغه لو بریک کړه نو دې ته موږ تاسې وایو بریک اف سټرکچر. یعنی مارکیټ خپل سټرکچر خپل جوړښت چې دی بیرته بریک کوي، بیرته اخلي. نو دې ته موږ تاسې وایو بریک اف سټرکچر. ګورئ د بریک اف سټرکچر او د هایر های او هایر لو د سمې زده کړې لپاره به تاسې یوټیوب چینل ته راشئ او دغه ویډیو به تاسې وګورئ چې دا ډیره مهمه ویډیو ده. ګورئ دا وینئ دغه ویډیو ده ټیکنیکل انالیسیس SMC بریک اف سټرکچر ان چینج اف کریکټر، دا به تاسې وګورئ. همدارنګه په هایر های او هایر لو باندې ما په دغه درس کې خبرې کړې دي، دا به تاسې وګورئ. دا ویډیوګانې ډېرې ضرور دي تر څو تاسې دغه درس کې مشکل سره مخ نشئ. اوس مارکیټ موږ تاسې سره ګوره په ریل او فیک MSS باندې بیا خبرې کړم خو صرف تاسې ته MSS ښیم چې MSS موږ تاسې سره په دغه شکل جوړېږي. بیا راځو په ریل او فیک MSS باندې موږ تاسې خبرې کړو. مارکیټ لو جوړه کړه لور های لور لو لور های مارکیټ راځي او مسلسل چې جوړي بریک اف سټرکچر بریک اف سټرکچر مارکیټ جوړي. صحیح ده؟ مارکیټ راځي بریک اف سټرکچر او بریک اف سټرکچر جوړي. د مارکیټ وروستی بریک اف سټرکچر دغه دی که نه وروستی
او د وروستي بریک اف سټرکچر هاي مونږ تاسو سره ډیر مهم دی. صحیح شو. نو مارکیټ مسلسل چې جوړي مسلسل بریک اف سټرکچر جوړي چې مارکیټ څه چلو کا مارکیټ خپل جوړښت بریک کوي مارکیټ خپل جوړښت اخلي. مثال مارکیټ په دې ځای کې لو جوړ کړه بیا هاي جوړ کړه بیرته دا لو اخسنو دې ځای ته موږ تاسو وایي بریک اف سټرکچر. مارکیټ شو که خپل جوړښت چې کوي بریک اف سټرکچر. صحیح شو. نو مارکیټ خپل جوړښت بیرته بریک کا همداسې دا موږ سره بریک اف سټرکچر راځي بي اس مسلسل هر کله چې مارکیټ ډاون را روانو او پر لپسې بریک اف سټرکچر جوړولي او اخیری بریک اف سټرکچر هاي دا دی کنه اخیری هاي بریک اف سټرکچر چې کله موږ تاسو سره حرکت بریک دې ته موږ تاسو څه وایو دې ته موږ تاسو وایو ام اس اس. په مارکیټ کې موږ تاسو سره دغه ځای شه دغه ځای د ام اس اس. ټیک شو. نو دا د مارکیټ موږ تاسو سره چې د ام اس اس ته ګوري به درته او هغه ویډیوګانې تاسو لازمي وګورئ چې هغه ډېری مهمه دي. مارکیټ ډاون را روان دی. صحیح شو. لو جوړي لور هاي جوړي لور لو لور هاي لو جوړي لور هاي لور لو لور هاي هر کله چې روستي لور هاي جوړ شوی مونږ تاسو سره دا هاي. صحیح شو. روستي لور هاي مونږ تاسو سره جوړ شوی او بریک اف سټرکچر مارکیټ کړو او دغه د روستي بریک اف سټرکچر هاي مارکیټ بریک مارکیټ واخیسته نو دې ته مونږ تاسو وایي ام اس اس یا د مارکیټ سټرکچر شپ. دې ته مونږ تاسو وایي دې ته مونږ تاسو وایي ام اس اس. ټیک شو. نو دغه د مونږ تاسو سره ام اس اس په دغه شکل باندې مونږ تاسو سره ام اس اس جوړیږي. ګوره لو هاي لو لور هاي لو لور هاي چې هر کله مارکیټ خپل لو بریک کوي خپل لو اخلي په دې ځای کې دې ته مونږ تاسو بریک اف سټرکچر بریک اف سټرکچر بریک اف سټرکچر هر کله چې مارکیټ خپل د بریک اف سټرکچر هاي بریک خپل هاي واخیسته په دغه شکل باندې نو دې ته مونږ تاسو وایي ام اس اس یعنی مارکیټ له ډاون ټرند څخه اپ ټرند ته وخت. څنګه شو. مارکیټ له ډاون ټرند څخه اپ ټرند ته موږ تاسو وخت او بل دا حرکت چې مسلسل مارکیټ ښکته را روان دی ښکته دې ته موږ تاسو وایو ډاون ټرند. دغه مسلسل ښکته راتګ چې د موږ تاسو سره دې ته وایو ډاون ټرند. مطلب دا ډاون ټرند نه مطلب دا چې مارکیټ مسلسل ښکته ځي دا موږ تاسو سره ډاون ټرند شو. که مارکیټ مسلسل پورته ځي پورته حرکتونه کوي لوړ حرکتونه کوي دې ته موږ تاسو وایو اپ ټرند. مطلب مارکیټ بیرش ښکته را رواني دې ته موږ تاسو بیرش ټرند وایو. کله چې مارکیټ پورته رواني بولش رواني دې ته موږ تاسو وایو بولش ټرند یعنی مارکیټ مسلسل په بره روان دی. هر کله چې مارکیټ ډاون را روانو او د وروستي بریک اف سټرکچر هاي موږ تاسو سره بریک شو نه دې ته موږ تاسو وایو ام اس اس. مارکیټ موږ تاسو سره څه وکړل ام اس اس وکړ. بیا هر کله چې مارکیټ له لاندې طرف نه ګورئ له لاندې خوا څخه پورته رواني یعنی مارکیټ لوړ رواني په دغه شکل باندې مارکیټ موږ تاسو سره څه کا موږ تاسو سره حرکتونه تر سره کوي او بیرته مارکیټ راشي او دغه د وروستي بریک اف سټرکچر د لو په دغه شکل باندې موږ تاسو سره چیک دغه شکل باندې موږ تاسو سره بریک کا نو د مارکیټ پورته روانو هاي جوړ کړ د هاي لو دا بل هاي جوړ کړ د بل هاي لو دا چې هر کله مارکیټ خپل هاي بریک کوي دې ته موږ تاسو وایو مارکیټ او موږ تاسو سره بریک اف سټرکچر. صحیح شو. نو هر کله چې د وروستي بریک اف سټرکچر لو مارکیټ تاسو سره بریک کړ نو دغه ځای تاسو سره د مارکیټ سټرکچر شفت راځي یا ام اس اس موږ تاسو سره راځي. صحیح ده. دغه ځای د مارکیټ سټرکچر شفت راځي او دې ته موږ تاسو څه وایو دې ته موږ تاسو وایو ام اس اس. په مارکیټ کې ام اس اس موږ تاسو سره اندازه ده. نو د ام اس اس موږ تاسو سره په دغه شکل باندې سکیږي په دغه شکل باندې جوړیږي. ګوري مارکیټ پورته طرف ته روانو مسلسل مارکیټ بریک اف سټرکچر بریک اف هر کله چې د وروستي بریک اف سټرکچر لو موږ تاسو سره بریک شو نو چې هر کله لو بریک شو دې ته موږ تاسو وایو مارکیټ څه شي مارکیټ سټرکچر شپ یا مارکیټ ام اس اس وک چې هر کله مارکیټ لوړ روانو او وروستي بریک اف سټرکچر لوی بریک را نو نور ل اپ ټرند څخه موږ تاسو ډاون شي ته نور باید په دې کې موږ تاسو سیل پوزیشن نوس او دلته چې مارکیټ لوړ طرف ښکته طرف ته کتر رواني او هر کله مارکیټ د وروستي بریک اف سټرکچر هاي مارکیټ واخلي نو دې ته موږ تاسو وایو مارکیټ سټرکچر شپ نور باید موږ تاسو په دې ځینو کې بای پوزیشن ونیسو نسل ځکه موږ تاسو به دلته چې کله موږ تاسو دغه بریک اف سټرکچر وشي په مارکیټ کې دغه بریک اف سټرکچر وشو نو بیا په دې ځای کې موږ تاسو په اف جی اډر بلاک باندې سیل انټری نیسو. صحیح شو. اف جی اډر بلاک باندې موږ تاسو په دې ځینو کې څه کو سیل انټری باندې ترتیب سره نیسو. صحیح شو. دغه ځین سره موږ تاسو سیل انټری نیسو او ټارګټ
ټارګټ مو کوم ځای ټارګټ مو اوس ګوره مارکیټ دلته دغه بریک اف سټرکچر وکړ او مارکیټ بیرته لاړ دغه دلته موږ تاسو سره ایف جی دی ایف جی ته لاړ ټارګټ موږ تاسو دا ځای د مارکیټ راغی ستا ټارګټ هیټ کا همداسې مسلسل تاثیر پوزیشن تر دې ځای پورې نو خو مارکیټ دلته داسې چل کا چې وروستي بریک اف سټرکچر مارکیټ های اخلي چې کله د وروستي بریک اف سټرکچر های مارکیټ واخیست دي ته موږ تاسو ام اس اس نو نور به ته بای پوزیشن دغه کوم ام اس اس چې شوی په دې کې به تاسو سره ایف جی یا ارډر بلاک شتون لري او په دې باندې به ته څه کوي په دې باندې به ته انټری بیا نیسي په دغه شکل باندې به ته په دې باندې بیا بای پوزیشن نیسي صحیح ده په دغه شکل باندې به ته بای پوزیشن نیسي او پورته کوم ځای چې ستا لیکویډیټي هغه به ته ټارګټ کړي صحیح ده په دغه شکل باندې موږ تاسو سره ام اس اس جوړي هم د سیل دپاره هم د بای دپاره ته موږ تاسو سره داسې کار وشي چې کینډل دلته یو کینډل جوړ شي کنه او دا کینډل یوازې د دې کینډل په شډو سره ام اس اس وشي په شډو سره دغسې یو لکۍ چې ولري په دې دا ام اس اس موږ تاسو سره نه دی صحیح ده دغه چې کوم شډو سره کوم ام اس اس شوی دا ام اس اس موږ ستاسې دپاره نه دی صحیح ده د شډو ام اس اس دا به زه دلته صحیح ولیکم تر څو تاسو ته ښکار شي اوس دغه ګوره دا کینډل جوړ شوی او دې کینډل په شډو سره ام اس اس شوی دا زموږ ستاسې دپاره صحیح ام اس اس نه دی صحیح ام اس اس موږ ستاسې دپاره هغه دی چې تر څو په څه سره وشي په باډۍ سره وشي د کینډل په باډۍ سره موږ تاسې وشي موږ تاسې سره چې وشي ام اس اس وشي نو دغه زموږ ستاسې دپاره صحیح ام اس اس دی بل هغه ام اس اس موږ ستاسې دپاره صحیح دی چې هغه ایف جي یا ارډر بلاک ولري هغه زموږ ستاسې دپاره هغه ام اس اس څه دی هغه مهم دی او غواړئ چې تاسې ریل ام اس اس او فیک ام اس اس په صحیح توګه وپېژنئ نو دغه لکه څنګه چې موږ تاسې اس ام ټي کته په دغه شکل باندې به موږ تاسې دوه اسیټونه یو له بل سره ګورو چې ورګه تر اوسه فیک ام اس اس شوی دی که ریل ام اس اس شوی دی چې دا موږ تاسې سره ډېر مهم دی یو دا هر کله چې په مارکیټ کې په باډۍ سره ام اس اس شو د کینډل په باډۍ سره او کینډل بره کلوزینګ کړو ګوره داسې به اوس کینډل شروع دی پورته روان دی کینډل شروع دی او لا کلوزینګ یې نه دی کړی باډۍ دا ته به صبر کړي چې هر کله کینډل کلوزینګ په باډۍ سره بره وکړه دغه ځای په باډۍ سره کلوز که بره مارکیټ وکړه نو دغه ام اس اس ستا دپاره سي دی که چېرته په شډو سره وشو نو دغه ام اس اس ستا دپاره نه دی سي بل که چېرته په دې ځای کې موږ تاسې سره اف جي او ارډر بلاک وسي نو دغه ام اس اس موږ تاسې سره څه دی صحیح دی بله خبره ده چې اوس فرض کړئ چې دغه لوړ چارټ چې دی زموږ ستاسې دپاره څه دی لوړ چارټ چې دی دا د ګولډ دی صحیح شو او په دې ځای کې په همدې ترتیب سره موږ تاسې سره سیلور هم ښکته را روان دی ګورئ په همدې ترتیب سره موږ تاسې سره سیلور هم ښکته را روان دی ټیک شو دواړه یو ډول حرکتونه څه کوي یو ډول حرکتونه ترسره کوي ګورئ په دې ځای کې خو دلته څه وشي دلته داسې یو کار وشي چې ګولډ ام اس اس وکړه او سیلور یې ونه کړه صحیح شو په دې ځای کې ګولډ ام اس اس وکړه خو سیلور یې ونه کړه صحیح شو نو دا زموږ ستاسې لپاره فیک ام اس اس دی که هغه په باډۍ سره شوی که چېرته هغه ایف جي ارډر بلاک هر څه ولري دا زموږ ستاسې دپاره بیا ریل ام اس اس نه دی ګورئ موږ تاسې په اس ام ټي کې ګولډ له سیلور سره کت ګورئ زه دلته تاسو ته وښیم ګورئ موږ تاسې په ګولډ کې اس ام ټي چې وه هغه د سیلور سره کته یا د نزدک اس ام ټي چې تاسې ګورئ یوزدېش سره پې ګورئ ځکه دا یو ډول حرکتونه سرته رسي یو ډول حرکتونه ترسره کوي او بل مهمه خبر چې زه تاسې ته کړم تاسې صرف همدا څلور پنځه شیان ټریډ کوئ صحیح ده ګوره تاسې ګولډ ټریډ کوئ د ګولډ اس ام ټي تاسې له سیلور سره ګورئ د ګولډ ریل او فیک ام اس اس تاسې له سیلور سره ګورئ د سیلور ریل او فیک ام اس اس تاسې له ګولډ سره ګورئ صحیح ده همدارنګه د نزدک ریل او فیک ام اس اس تاسې د یوزدېش سره ګورئ همدارنګه د نزدک اس ام ټي تاسې له یوزدېش سره ګورئ د یوزدېش ریل او فیک ام اس اس تاسې له نزدک سره ګورئ په همدې شکل باندې به تاسې سره څه کوي تاسې سره ام اس اس جوړېږي صحیح ده اوس ګورئ په دې ځای کې مارکیټ ګولډ څه وکړل ګولډ ام اس اس وکړ خو سیلور ام اس اس نه دی کړی نو دغه د ګولډ ام اس اس موږ تاسې لپاره فیک ام اس اس دی صحیح شو دا ګولډ ام اس اس تاسې لپاره څه دی فیک ام اس اس دی زه راځم او دلته چارټ چې پرون ما پرې انټري هم نیولې وه یوه شارټ ویډیو هم ما پرې په هغې باندې جوړه کړې وه ګورئ مارکیټ را روان دی همداسې بریک اف سټرکچر جوړي د وروستي بریک اف سټرکچر های دغه دی که نه هر کله چې مارکیټ دغه د وروستي بریک اف سټرکچر های واخیسته نو دغه ځای زموږ ستاسې لپاره څه شو ام اس اس شو چې کله ام اس اس شو دغه ام اس اس مارکیټ څه پرېښو اف جي پرېښوه نو مارکیټ چې اف جي پرېښوه دغه ام اس اس زما دپاره ریل ام اس اس شو زه راغلم په دې ځای ورسره انټر شم زما ټي پي دغه ځای چې مارکیټ
په څو کېندلونو کې ګوره ما خو انټري په دې ځای کې ونیو ګوره ځکه مارکیټ له ښکته راغی همدغه د مارکیټ مازدیګر وختونو کې لاړ او زما ټي پي چک کړه زما ټي پي هیټ کړه نو دغه زموږ ستاسې دپاره څه دی دغه زموږ ستاسې دپاره ام اس اس دی راځم او اوس نور ډولونه هم تاسو ته ښیم تر څو تاسې په هغې باندې پوه شئ مونږ تاسې ام اس اس چې دی په همدلته په ګولډ کې مونږ تاسې ګورو او مونږ تاسې بیا دلته رسم کو چې آیا مونږ تاسې سره کوم ځای کې ام اس اس جوړیږي ریال ام اس اس یا فیک ام اس اس مونږ تاسې سره کوم یو دی بیا هم وایم مارکیټ چې اوس ګورئ مارکیټ په دې ځای کې مسلسل مارکیټ ښکته را روان دی تاسې فرض کړئ چې دا ځای زموږ ستاسې لپاره چې شو بریک اف سټرکچر یا کوچني ټایم فریم کې هم تاسې کولی شئ چې دا ښه معلوم کړئ خو ما سره 1 هاور ټایم فریم دی 1 هاور 15 منټ 4 هاور دا بیسټ ټایم فریم دی دا چې دا غوره ټایم فریمونه دي او بیا هم وایم چې تاسې کوشش وکړئ چې دلته د ګولډ اس ام ټي او د ګولډ ام اس اس تاسې له سیلور سره وګورئ د سیلور اس ام ټي او ام اس اس له ګولډ سره وګورئ د نزدک ام اس اس او همدارنګه اس ام ټي له ایوزدیش سره وګورئ د ایوزدیش اس ام ټي او ام اس اس له نزدک سره وګورئ کوشش کوئ کم اسیټونه دغه څلور اسیټونو باندې ټریډ کوئ ډېر اسیټونه ستاسې په ذهن باندې بد تاثیر کوي راځو مارکیټ مسلسل مونږ تاسې سره چیک بریک اف سټرکچر جوړي یعنی مارکیټ ښکته طرف ته را روان دی بریک اف سټرکچر جوړي مارکیټ مسلسل راځي او بریک اف سټرکچر ستاسې دپاره جوړي او وروستی بریک اف سټرکچر زموږ ستاسې دپاره دغه دی ټیک شو وروستی بریک اف سټرکچر مونږ ستاسې دپاره دغه دی زه به دې ته ولیکم بي یو اس ټیک شو وروستی بریک اف سټرکچر په مارکیټ کې زموږ ستاسې دپاره دغه دی اوس دلته د دغه زه به دې ته نور شیان هم ولیکم تر څو ستاسې په ذهن کې سم کښېني دا اوس موږ سره چې دی لو دی لور لو دی د مارکیټ لو نقطه دا ده صحیح شو مارکیټ لو دا ده صحیح شو او د دې لو های مونږ تاسې سره کوم ځای دی د دې لو های مونږ تاسې سره دغه دی لور های صحیح شو ال اچ باندې زه ښیم لور های ټیک شو اوس د دې لو لو های دا شو او دې های وکولی شول چې دا لو چیکه بریک او دلته یوه بله لو جوړه کړي خو دې ځای کې مارکیټ پورته لاړ او دغه لور های مونږ تاسې سره چیک دغه لور های بریک یا د دې بریک اف سټرکچر های مارکیټ څه وکړل د دې بریک اف سټرکچر های مارکیټ واخیست چې هر کله د دې بریک اف سټرکچر های مارکیټ واخیسته دغه زموږ ستاسې څه دی دغه زموږ ستاسې دی ام اس اس په مارکیټ کې صحیح شو اوس دا زموږ ستاسې څه دی دا زموږ ستاسې ام اس اس دی ښه چې دا زموږ ستاسې ام اس اس دی نو اوس څنګه زه پوه شم چې آیا دا زما دپاره ریل ام اس اس دی که زما دپاره فیک ام اس اس دی تر ټولو لومړی خبره خو دا چې مارکیټ چې کله ډاون را رواني او وروستی بریک اف سټرکچر جوړ شوی د هغې های چې کوم یو دی لور های دی موږ سره که نه د هغې های به مارکیټ په باډۍ سره اخیستی اوس دا کینډل په باډۍ سره جوړ شوی دی ورپسې بل کینډل جوړ شوی ورپسې بل کینډل جوړ شوی چې ستاسې دغه مسله کلیر شوه صفا شوه چې ام اس اس به موږ تاسې سره په باډۍ سره شي او کینډل به بره کلوزینګ کړه اوس دلته دوه درې کینډلو بره کلوزینګ کړی دی کوم کینډل چې ام اس اس کړی دی هغه هم بره کلوز شوی دی بل کینډل هم کلوز شوی دی بل کینډل د هغې وروسته نور هم ډېر کینډلونه چې شوي دي کلوز شوي دي یو خبره زموږ ستاسې چې کېږي کلیر کېږي چې دغه ام اس اس زموږ ستاسې دپاره ریال دی یو کنسپټ یو مطلب دا چې وروستي بریک اف سټرکچر هغه چې شوی دی بریک شوی دی او مارکیټ کلوزینګ هم کینډلو کلوزینګ هم چې کړی دی بره کړی دی ټیک شو بله خبره ده چې مارکیټ په دغه مسیر کې ستا دپاره ایف یو جي هم پرېښي چې دغې ته موږ تاسې وایو ایف یو جي یا فیر ویلیو ګیپ دې ته به زه ولیکم ایف یو جي بل مهمه خبره ده چې اوس خو ګولډ مونږ تاسې سره چې کړی ام اس اس کړی دی آیا سیلور هم ام اس اس کړی که نه سیلور نه دی کړی اوس خبره چېرته ځي خبره اوس اساسي ځای ته ځي اوس به تاسې راشئ او په دې ځای کې به تاسې اوس سیلور هم وګورئ چې آیا سیلور هم ام اس اس کړی که نه که چېرته سیلور هم ام اس اس کړی نو دغه ام اس اس ستا دپاره کوم ډول ام اس اس شو ریل ام اس اس اوس به ته راشئ دغه جمع نشانه باندې به کلیک لکه څنګه چې موږ تاسې څه کتل اس ام ټي مو کته را به شئ له دې نیو پن نه به څه کوئ نیو پن نه به ته ایډ کړئ چې کله دې ایډ کړه ته کولی شي دا دې چارت ته بره هم راوړي دا په دغه شکل باندې دا به لاندې راوړي نو اوس دلته د ګولډ هم دا شو او د سیلور هم دا شو سیلور هم راغی دلته څه کړي دلته ام اس اس کړی ټیک شو سیلور هم ام اس اس کړی دی ګولډ هم ام اس اس کړی دی ګورئ په دې ځای کې تاسې کتلی شئ سیلور هم ام اس اس کړی دی ګولډ هم ام اس اس کړی شاید اکثره ملګري وایي چې په دې ځای کې خو یو دلته یو ایف یو جي شتون لري خو کینډل بره کلوزینګ کړی دا تاسو فرض کړئ چې دا یوه شډو ده خو ګورئ شډو مونږ تاسې سره هغه شډو نه ده صحیح چې ګوره مارکیټ کې که پورته داسې جوړه شوي ګوره شډو که چېرته پورته جوړه شوي
په دغه شکل باندې شډو پورته جوړه شوې وي. دا زه تاسو ته وښیم. که چېرته شډو پورته طرف ته جوړه شوي دا شډو صحیح ده. صحیح شو. کینډل کلوزینګ چېرته کړی؟ کینډل کلوزینګ بره کړی. که چېرته بیا داسې شوي چې وشین کینډل جوړ شو خو د کینډل شډو بره طرف ته جوړه کړي، دغسې شډو یې جوړه کړي، بیا دغه ام اس اس زموږ ستاسې لپاره څه دی؟ بیا دغسې په شډو مې ام اس اس زموږ ستاسې لپاره صحیح نه دی. اوس ام اس اس څه کړی دی؟ ام اس اس هم ګولډ کړی دی هم سلور کړی دی. چې هم ګولډ کړی دی هم سلور کړی دی شاید دلته تا ته ستا دپاره نور هم ځینې موضوعات اضافه شي. اوس ام اس اس دواړه وکړ که نه، دم ام اس اس کړی دی او دم ام اس اس کړی. اوس د ګولډ ام اس اس زموږ ستاسې لپاره څه شو؟ د ګولډ ام اس اس زموږ ستاسې دپاره ریال شو. بیا په دې ځای کې څه شوی دی؟ په دې ځای کې دا ګورئ په دلته د دې لو دا لو ده او د دې دا لو ده، خو دلته د لو ګولډ خپله لو نه ده اخیستې خو سیلور اخیستې. دلته پلس ستا اس ام ټي هم شتون ودرلود. صحیح شو؟ پلس د اس ام ټي هم شتون ودرلود. چې دومره ډیرو شیانو د شتون ودرلوده نو خود به خوده دا ستا دپاره څه شو؟ دا ستا دپاره ریال ام اس اس شو. ټیک شو؟ دا ستا دپاره ریال مونږ به نور هم ډېرې خبرې کړو که نه، ډېر درسونه به راځي. تاسې یوازې دې درسونو باندې بسنه مه کوئ ځکه نور به ډېر درسونه راځي او بیا به موږ تاسې په هغې باندې خبرې کړو. اوس دغه ام اس اس زموږ ستاسې لپاره ریال شو. ولې ریال ام اس اس شو زموږ ستاسې لپاره؟ ځکه چې ګولډ بریک اف سټرکچر کوم بریک اف سټرکچر یې کړو د هغې بریک اف سټرکچر په کینډل سره اخیستل شو، مارکیټ اف ای جي هم پرې ایښي وه، همدارنګه څه ډول ګولډ ام اس اس کړو، همداسې سیلور هم ام اس اس کړو او همدارنګه په مارکیټ کې اس ام ټي هم شتون ودرلوده. نو دا شو موږ ستاسې لپاره ام اس اس او په دغه اف ای جي باندې کولی شئ تا انټري اخیستې وه. ټیک شو؟ په دې اف ای جي باندې وګورئ په اف ای جي باندې موږ تاسې انټري واخیسته که نه په دې اف ای جي باندې، نو ته به د دې اف ای جي لو به ته ایسل نه ږدې، ته به دغه لو ایسل ږدې یا به ته بیخي دا لو ایسل ږدې چې دلته ایسل غټه هم راځي خو بهترین ایسل بیا ستاسې لپاره دغه چې ته دا لو څه کې ایسل کړې. اوس ما انټري تقریبا په دغه کې کړې وه شاوخوا په 8 شاوخوا کې ما انټري کړې وه او ایسل مې دغه ځای ورته ایښو ځکه زما فنډ اکاونټ دی، زما ایسل دومره غټ او ټي پي مې دغه ځای ورته ایښو. صحیح شو؟ نو مارکیټ لاړ او زما ټي پي ما ته څه کړه؟ هیټ کړه. نو دغه زما لپاره څه شو؟ ریال ام اس اس شو. تاسې کولی شئ ام اس اس په 15 منټه کې هم وګورئ، تاسې کولی شئ په 1 هاور کې وګورئ، په کوم ټایم فریم کې چې تاسې ګورئ نو تاسې یې کتلی شئ. صحیح شو؟ اوس موږ تاسې څو خبرې وکړلې. یو دا چې بریک اف سټرکچر مارکیټ جوړ کړي، لور لوی جوړ کړي، د لوی لور های څه شي؟ لور های بریک شي، مارکیټ بره کلوزینګ وکړه، نو دا زموږ ستاسې لپاره ریال ام اس اس دی. د ام اس اس نه مطلب زموږ ستاسې دا ده چې مارکیټ مسلسل شو، مارکیټ مسلسل ډاون را روانو، دلته به هر سړي ګوره مارکیټ دلته بریک اف سټرکچر وکړه، په دې ځای کې په اډر بلاک اف ای جي به هر سړي سیل پوزیشن، په دې ځای کې بریک اف سټرکچر کړی، په دې ځای کې په دې اف ای جي اډر بلاک باندې به هر سړي سیل پوزیشن او وروستی بریک اف سټرکچر به څه کوه؟ ټارګیټ کوه بیا. خو هر کله چې مارکیټ داسې کار وکړ چې دغه بریک اف سټرکچر یې جوړ خو دې بریک اف سټرکچر های څه شو؟ بریک شو، په باډۍ سره بریک شو. چې کله په باډۍ سره بریک شو دا زموږ ستاسې لپاره مارکیټ سټرکچرشپ ام اس اس دی. همدارنګه دې ته موږ تاسې چینج اف کریکټر هم ویلی شو چې دا چینج اف کریکټر دی. ښه اوس بیا به زه څنګه پوهېږم چې دا ما سره ریال دی؟ مارکیټ بره کلوزینګ وکړو، اف ای جي پرېښې، سیلور هم ام اس اس کړی دی، نو دغه ام اس اس زما دپاره څه دی؟ دغه ام اس اس زما دپاره ریال دی.